تعرفهم بسیماهم پی جنبت دوی لرا بعلامو دوی کی با علامه گوری دوی ناستا پاستا با گوری دی باره کې بعض علما لیکي چې دوی علامه به څنګه گوری وی یو بعض علما دا لیکي چې دوی شکلونو ته به گوری بعضی وخت کې د لوګي د وجنه د انسان بدن زیات شوی وي او بعض علما وی چې دوی لباس ته به گوری دوی لباس کمزوري و ضعیف وي او بعض علما وی چې دوی حاجتونو ته به گوری حاجتونو پته لګيږي روټي ټیم دی څو سرشتہ کنيشتا د بیماری ته پوس یو کا ډاکټر ته ځي کنزي نو دینه پته لګيږي لا يسالون الناس الحافا لا يسالون الناس سوال نه کوي د خلقنا الحافا بضرورتا الحاف دو معنا غاني دي یو دا بضرورت دوی سوال نه کوي او دوی معنا دا الحاف خلق پور ان خلینا الحاف دا د لحاف نه دي لحاف ویلې شي هغه بسترې ته چې انسان په کله څملی نو دا بستر ور پورې پیوش شي نو دا ځان نه بستر نه جوړي چې انسان پورې کلک ونه خري چې ساو ماته بسرا کې اگر چې دا ضرورتمند وي حاجتمند وي دته تکلیف وي لیکن دا بے ضرورت چاته سوالونه نه کوي الحاف معنا چې کله شي بے ضرورت نو بعض مفسرین لیکي چې کم بندا د غرمې خوراک لري او غرمه نه دراغلي او دا د ماخام د پاره سوال کوي نو د الحاف کا د بے ضرورت سوال وکړه یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې بے ضرورت سوالونه کوي د په مخ باندې بغوخه نوي د قیامت پر ورځ باندې ځکه دا خپل عزتمن مخه خلکو ته ذلیل کوي او په دروغ ذلیل کوي ځکه دنه دا مالدار دی ضرورت نشته او دروغونه خلکو نه سوالونه کوي او دروغ باندې جوړي نو خپل ځان خو ذلیل ک رب العالمین به په آخرت کې ذلیل کی لا يسالون الناس سوال نه کوي د خلقنا الحافا پنخطو سرا یا بی ضرورتا وما تنفقوا من خیر وغچا تاسو خرج کوي د خیرنا دا ډیر خیر دی تاسو د پاره تاسو چې خرج کوي د صدقاتونه دا تاسو د پاره ډیر بهتره ده الله به تاسو ډیر اجر درکړي وان الله به علیم یقینا الله رب العزت به پاغي باندې علیم په هده